یا سهار به ګورځو بېچرته بمبې شته دي اوسپنې جومات ته مړه دونه یو پیس څه خو به پکې پراته وي بیټري خدای دې خیر وکړي ستا کور دی ډېر زیات ګناهګار انسان یې خو یو پی ایس او بیټري ته بله چا وړي دي دا یو سپیکر پکې پاتې دی ډېر ګډوډ دی حقه د کشته یا به یې خوله تې جوړه شوې ده په ایمان دمه په پلو والا به یې خرڅ کړمه که نور څه نه نو یا به یې سپارو والا باندې خرڅ کړم چغې به پکې وایي یا الله زما به هم ثواب کېږي او اتیا سل روپۍ به مې وشي بختور د جومات دی خو چې مونځ پکې نه کوي نو څه وکړو په سپیکر بیا څه کوي چې خلک یې دغه کوي علیکم عثمانیه څه کوي؟ سلام علیکم مرسکي ماما همدا څه کوي دا خو تا د جومات له سپیکر راکوز کړی دې لوټه کې م سوری شوی میل پې ورته ولګوم او دا هم لږ کوږ راکوږ شوی ما ویل سم به یې کړم دې لوغار له به یې ویسم ګوره عثمانیه ته د ایلو بچو له غوټې مه ورکوه د خدای مسلمانه زما د پټو نه خو د لرګي یو ډول ګیاګه نه پاتې کېږي د بجلۍ تار تانه نه پاتې کېږي د سوټو ټاټکې ده نه بار څوک نشي غورځولی او اوس چې خلک په جومات باندې م شروع واچوله بېګا شیرزاده رالی وایي دا سپیکر کار نه کوي نو ما ویل زه مصري له به یې ویسم ثواب به وشي تارونه یې کټ ما ته معلوم یې ته داسې د طارق جمیل صاحب د ترور دوی راغلې چې داسې خیرخوی د جوماتونو غم د سره دی دا د خپل کور غمونه که دغه مور او پلار او د هغې د نه د سر ټکوي مرسکي ماما څه وکړم زه یم ثواب به مې وشي په ایمان بختور دي دا دویم هفته ده بله رالم پیریانو پکې ځنګل لا ځنګله وي خو د جومات ته نه راځي که نه نو چې هغې نه راځي که نه نو څه کوې اوس خرڅې پکې باړې باندې دلته یو سړی دی په موټر کې قرآن شریفونه خرڅوي زه یم هغه به یې ځان لګي نو زه چغې به پې وایي ثواب به ستان کي دا د ثواب دپاره نور لږ کارونه دي راځه د ثواب کار راته زه ښیم راځه دغه لار جوړوه پوله او ستا به هم ثواب وشي په ایمان په دې املا کې مې کرښې خراب شوې دا کرښې بدله اوس ټیک دا شیز دا هم د ثواب کار دی د پول کار دی راځه دا هم زه به ټیک کړم راځه دا پول د باندې ټیک کړم دا بیلچه ووایه که نه دا بیلچه د باندې وه پلار ته مې ونیولې مور ته مې ډېر خوشي خلک دي زار بله پس تو پخو ما خشاک می راټولو ګرځه راځه پردو سړو ته دالې څنګه څنګه کې الله ته لاله کې چې بلا نور تم دال چنګي چنګي دا مخپت کمه راغونډه و دا ډکی پره بچ د دړه دې په ما څوک څه کوي زه په خپل پټو ما ته بیا دې ګرمای نه مړ کړم خدای دې بقا خراخته کا نه برات لیکنه کو تاسو درتم دې په خوب ودا سلام علیکم السلام علیکم خیر دې بوډا څنګه خدمت څنګه خیر دې ټیک ټاک مرګ خان چاته دې پیخه کړې و خو زه وخله خو تاسو چرته تللی به منګه مړی نه تلو دې بوډا راته ویل لازم مړ شوی دواله به ورشو څوک د هغه هم خادي خو ګوره د دې نه خلاصې نه کېږي خو ګرمي له تاسو رانه خراب نه کېږي په دې ځیل کا به زه مسؤل چې دوا ورته وکړو ما خو ګرمي ډېره ده خو نو بس الله دې رحم وکړي دا زمونږ عملونه دي که نه دا ګوره چې د قیامت نښې دي نو خو یا مې تا ته مې یو خبره کوله چې هغه دوی خو ګوره زما دا خچاکونه وړي په هغه ورځ ګوره د کوټې نه وروخېده کله یو روانې کله بل روانې په بله ورځ د جومات نه لوسپیکر راکوز کړی دی همدې تر به څه کې مرزګي خان زړه راله پوخ کړو زړه راله پوخ کړو دا بوډۍ ورسره ملګرې شوې ده نو دواړه په ما زما سره په څومره تا چې روان ده دوی لا ته روان دي زه چې تا له ګیلې نه درلمه چې مرزګي خان زه لیونی کړی یم نو خو همدغه قیصه ده زه به دله سم کړم ماله چل راځي د خپې لاس په بدله مات کړم خو بیا به تاسو خفه یې او اوس خو یم امام راغلی زه به م ورته ویم
بل او دردمه چې کېنو چې ګوره دا کاتې مه کوئ نورې که نه کور راته ډک دی څه وکړمه هغه هم د کراچۍ نه راغلی وایي چې کارونه نشته او کارونه نشته مال کښېنه چې کارونه نشته دی ته پاتې وې ته کښېنه راځه هغه طالبانو وي کو کارونه کول نو مور او پلار له به یې کوله کارونه ولې نشته خو چې څوک یې کوي دی مور ته پکار دی چې دا به ته نصیحت وکړي زما په ځان له په نصیحتونو زړه سکار دی زه خان مونږ لاړو ګرمي دی ګرمي نه دی ورشه دا دی موږ در سره که څه خدمت نه وکړو بس الله دې خوشحاله کوه دواګانو کې مې یاد الله دې کامیاب ساته الله دې ښه ساته خلکو ته وې ځله څه خدمت ښه دې کښېنه مړې خدمتونو مړه نه یې تا د خپل کور خدمت نکو خپل کور دې سنبال نه کو نو څو پردي خدمتونو کې پردي کور نه به راشه هغه ته دې دوه کښېنولي شریف هغې ته به هم څه ونډاش کېدې آمین دوا یا الله مو بخي زما بے دادو بخي یا الله ټول مسلمانانو بخي یا الله زما دا کور سب کی خدای دا چې پروان کنټر کې ناشته خدای پاک د یو وخت می ویو د بل وخت می نه خدای پاک دې ځامن لمه قشته کارونه ورکي او یا الله د دې خاور نه میا خلاص کی او یا ول چرته قشته کار ورکي چرته میاش پس کور ته راځي یا الله بس یک کنه دا دوا دې ختميږي کو نه الله دې بچي خله ما ته کزبرګه د جمعې رد دواګانې همیشه په جانماز ناسته یو خیرې کې ځوان جان دی بیا به ته زیریږي غلی شه ضرورت ته غلی چکه ته مې دې دوا ته نه پرېږدې یا الله چې دې دا کو دې وړي د خدای چې تا ستاسو دا دوا قبلې دی نن به دوی دا حال وي آمین بس نیکوم دا دوا الله د باندې تل در رو ورته زما خو بیا تور جوړي یا تاسو ته دواګانې کومه ته راشه دلته کښېنه یو د خوشحالۍ خبر مې دله راوړی دی تاسو کښېنه دلته کښېنه خورې دلته کښېنه وایه تا ته پته ده خورې چې 2 کاله وشو چې ښځه مې مړه ده چې څه ګټه وټه مې کړې ده او په دغه شاپرګو په دغه بیګ کې مې چې کوم دی خوندي کړې ده په لکونو روپۍ مې ګټلې دي او راوړې مې دي او ما ته پته ده ما ویلي زما خوږې خورې داسې کار وکړه چې چېرته ماله وځه که نه دا څه خلک کور ته وایي چې بوزه په رشته باندې چېرته چې تا له مامي وګوري که نه مطلب مې دا خدای ته وګوره مورې به د خو عمر تېر دی یاره مورې که عمر راباندې تېر دی خو داړه مې ژوندی دی عثمانه یاره ته ماما وړوکې هلکې ته په واده څه کې ماما خدای دې ستا په دې زړه کې ډزې وکړي ستا د اړه څنګه ژوندی دی بس یې که تا سره هغه یوې ښځې وفا ونه کړه نو چې بله راشي به تا سره څه وفا خپل مرګ مړه ده اسما نه ده وجلې عثمانه مورې ګوره هره شپه به د سنډو په بوجۍ کې بندوله او لکه د کوترو به دې ځمکې ته راچوله عثمانه غوشان مخوره د هارونه به دا خبرې واوري په خپل مرګ مړه ده یا مورې نو په خپل مرګ مړه ده خو تا به مو سره زیاتي کول ماما ټول به په مورتو پسې ګرځېدې خوله بنده کله چې ماته معلوم سړی دی دا خپل رور اره لوبه ته کښته خو پیسې دي ورسره که نه دغه ښځې دړوا دي یو بله ښځه مړه ده دی دویمه ښځه شوه دا څه وی دی په ډېرو ظلمونو به دا ظالم زمترش سړی دی خو چپ چې ورته پیسې یې خوره بچې ما بچي نه یې که نه مورې دا ته څه وې زما دې خورۍ ته دا مې ورته ستا صفتونه کوله صفت لیاقې مانو صفت وی تېرې کړي مور مې وایي ستاسو دپاره وایي عزت یې کوئ بالکل تاسو ما ته داسې ښکارې عثمانه لکه خپل بچي د خپل اولاده نشته دي تاسو ته څه ګوره په تاسو مینه ماتوم عثمانه تاسو ګوره زما خپل بچي حق د کانډرو زیارت ګل دی خو چې دا واړې سټلي نه په ده باندې سات بچي ګران یې ورته که نه ګرانې ورته نو اتیا اصل لوبۍ پکې نشته تر پکې له غټې غټې ګوتیان دي ډکې روړي دي هغه ټولې ستا دي دې په پیسو څه کوي په ایمان خرابي به شي مګې به وایي چې وی خو شمارو که نه پرېږده هغه ما شمارلي ځه دا وګوره دا لاسونه دا پولی شو په مزدورو باندې د دې دپاره چې زما عزت پې جوړي ستاسو پې جوړي چې زه ښه یم خلک به وایي ګوره دا د عثمان ماما دی ښه دی مور یې داسې کار وکړه که نه که زما مني نو دې ماما له چې ما له ښځه وکړي نو ته به هم بې شي او زما ښځه هم شي نو دې ماما له به مو ګرځي نو دله به هم چېرته کونډه رنډه نه دا وروسته که خورې کشر دی بده خبره ده خلک
بس وایي نه خبره خو یې سمه ده که نه ګوره زه وایم چې ستا واده خو ښکلې زه په دوم دام وکړم د دې کلي امانت د خلکو زه یم چې رومبې بدله واده وکړم نو هغه انګور به مې راسره دا کور مورم سم راسم کي خورې دا لا د واده نه دی ګوره ماشوم دی ته ولې نه پوهېږې غټ غټ جامت دی دا خو ګرمې مسالې خوري د هغې د وجې راغلی دی مړه تا کمی په منګه ګرمې مسالې په انډاو کې مراله مور اوبه کوي په بینډو کې مراله یاره داسې کار به په کدو کې ډوډۍ ماته ماما داسې کار به وکړو خورې بس خبرې ډېرې وستر یو په دې رشته به یا پټ موټې واچوي یا به پې ټاسولو بس ټیک چې د چا روخته بس هغه به پیله لاړ شي او دغسې خبره مې ستاسو خوښه ده وایه سپلۍ ما ښی لاس کې نیولي ګوګس لاس کې ماما چې ویښه یې که نه څوک خوند مزې پاته وایه ماما یاره په ګس لاس کې ده په ګس لاس کې مې مور یې ومې ګټله درته مې نه ویل په قسمت خو زوروور یم ګټه لګه خوا په هندوستان هم خوارې پته ده راته داسې خو کار زه داسې وکړه کور له ورشه چې دل یې نه ورکوي بیا به نمبر زما شي دا به خپل نمبر تیر کړي چپ چنتلې نه کوم بې تاله الله دې دا جنواغه جن حکا الله دې دا بچي د قرآن په ځان کا خوري زه زما یو دوه رکعاته نفل کوم او زه ته ورشه او بس ورشم په دغه کور کلمه ووایه ورشه او بس ورشه او بله خبره دې نه دی بس وکړو خوره یې څه وکړو د جوړ ناجوړ شپه ته نه لګي مور راپوړم خوري خو چې کله دا ماما راشي نو دقه یو بل نه پاپې علي د دې پپو یو ورځ کېدی د را روان زیارت له یو بل کړه دی یو بل ښکلوئ چې کور ته راځئ دا قیسې پیسې زما مخکې مه کوئ بې تاله کوم تلې نه کوم ښه مورې ګورې دوه جنګې جبر ده چې هغه ته ورنږدې شي وی غلی کوم چې ماته وې چې غلی چې هغه سره پیسې دي ستا هغه په پیسو به تاسو له واده مړ ده خو موږ په دې پیسو غر کړو د سره څونه پیسې دي بلا پیسې چې به سره کې به هغه بل راځه ګوته یارې که ته سرو سرو لوټونو ډکې دي داسې او زه پاتم هغه لوښي ویې ګوره چېرته جالي نه وي دا نه جالي نه دي نقل اصلي دي ورشه ورشه ده دا مور په ما بل څه نه کوي خو دا ماما رامې د مخې نه لرې کوي ځان به ګناهګار کړم او په ایمان به په دې خانمۍ کې پروت یم او دقه وچې بینډۍ به رامانې خوري